شینواري سپیکس نه وختي مې یو نیوز وکوته چې د استرالیا کپټن سټیو سمیت ریټایر شو. ګوره سیمی فائنل یې بایلو ده ښه او تقریبا خدای خبر چې 180 څومره گیمونه یې کړي چې هر څونه خو ایوریج 340 دی. سټرایک ریټ یې 78 دی، 12 سلیزې والی دي او په اخیری گیم کې هم 3 رنزې وکړي ریټایر شو. خو اصلي 15 کلن هم دی، عمر هم دومره ډیر نه دی. او دا زمونږ ټیم رای بدماش وای شوي د خدای دې د بیخو نه باسي په سړیتوب خو پوهیږي نه. مونږ خو ورته یو چې نور استعفا ورکا، د انګریز نه انګلستان نه وشرمېږه، خدای دې بیخو نه باسه استرالیا نه وشرمېږه تیری. او دا تقریبا 90 میچونه کړي، 33 اوریج. یاره دنه زما اوریج هم خو سلیزه په سترګو نه د لیدلې، خدای به پسې همداسې ړوندم کی. سټرایک ریټ یې 2 مړه تا خدای هغوی ته وګوره، جاش بټلر فیلډینګ، د سټیو سمیت خو د اوډیای کرکټ نه ریټایر شو. پسې دغسې سټیو سمیت غوندې غیرت وکړه، اوډیای کرکټ نه بیخي ریټایر شه وای شوې بس شایدي زر تر زره ریټایر شه. او هغه بل پسرلی صاحب ته ښه احترام کو، کندوز مندوز هغه دغه چکري اشرف یې لږ ستایلی و، ورسره یې ګونګی زادران هم وستایه. ګوره حق یي چې چکري ستایي ګونګی به هم ورسره ستایي، ځکه دواړه د یو کتې والا خلک دي. نو وروره دا د ستایلو قابل دي. په کار دی چې وختي زر تر زره دنه استیا چې لرې شه ورک شه، خدای د بیخو باسه زر لرې کېږه. ته خو به یې ډېر مخکې لی مونږ لرې کړی وی. په دې ملت رحم وکه، وا شاهدي پرېږدو دې نه ګوره. او چې هر ځای کې مه کوه شمته خدای دې غرق نه کتلی امریکې ته. ښه دی هغه ماته یو چا زنګ راولی چې امریکې ته راغلی او چې راشه د سره ماوې سره ورسره ګورم نه. هماغه وخت کې مې وی دا زما خوښ نه دی، دا څه سوپر سټار دی، دا هسې د افغانستان ټیم باندې بوج دی. نو لږ دی استرالیا سټیو سمیت نه شرم وکه، لږ دغه نه جاش بټلر نه شرم وکه. خدای ته وګوره، نور استعفا ورکه، نور مکوه شمته مکوه. پوه شوې که نه زمه دا چې کوم امریکایان چېرته ګورم دې ټولو نه هر یو سړي ته یم چې یو اواز وکړه چې مکوه شمته. تاب چې به مونږ ډېر پیغامونه در ولیږو. دا د حق مبارزه، ته باید د افغانستان د ټیم د ون ډے T20 کې سره باید ته نور په سترګو ونه ګورې، ته د دې ډیزرف کوې نه. ټیسټ میچ کې لوبېږه، هغه د خپل کار دی، پوه شوې هر شی چې کوې، خو نور مه کوه شمته، تېر شه دې نه، بس بیخي مه کوه، خدای ته وګوره مه کوه. شینواري سپیکس نه مه کوه شمته بس پرېږدی که نه نور وسړیه پرېږدی نور. د رمضان المبارک بهترینه میاشت ده او اولنۍ ورځ هم ده. دا روژه یو د الله دپاره، نه ماشومت سره څه شخصي دغه سته دی نه بل سره. موږ د افغانستان د کرکټ مینوال یو او اشمته لږ خو به سترګې لري، ګونګی زادران چکري اشرف خو شته، ړاندم پکې شته، ړوند پکې لکه چې هغه انس حقاني دی چې ته ستا ملاتړ کړی دی، یا کرکټ بورډ والا خو همداسې خدای والی دي. نو اشمته لږ په دې ولس باندې رحم وکړه، نورې په خپله پایه عزت کې پرېږده. اتلان متلان درته خلک یی، بیا ټول اتلانو کار خرابېږي، خلک خواريانې کوي، خلک دغه کوي، افغانستان ښه کېږي. خو که اشمته ته لاړ نه شي نو کار به ډېر خراب شي. اشمته موږ دې نه پرېږدو، نه دا کرکټ بورډ او دا کرکټ د ګونګي زادران دی، نه د چکري اشرف دی او نه د کوم ړوند دی. دا کرکټ د افغانستان د ملت کرکټ دی چې اهل نه ښه به دی چې په خپله لاړ شي. د جاش بټلر نه انګریز نه لږ غیرت پیدا کوه. سړی انګریز کې غیرت پیدا شو، هغه استعفا وکړه جاش بټلر، او ته ځان ته پښتون یې خوار شي، نه بیټینګ کې نه په فیلډینګ کې. وروره ډېر بیکاره مړه تیر شه تینه اشمته، چې تیر نشي خدا کرانه خلاص شي. پوه شوې رمضان المبارک میاشت ته کوشش کو چې بس هیچا زړه دغه نه کو، خو نه دې پرېږدو. زمونږ د حق مبارزه ده او د حق مبارزه ده چې ته باید لرې سي. او دا نه ابراهیم زادران یو نور خلک نه، راشد خان د ون ډے کپټن، ابراهیم زادران بیټینګ مه خرابوئ، عظمت الله عمرزی دا پرېږدئ چې نور هم وځلیږي. راشد خان از د بیسټ چویس. او ته نور ځه اشمته، زه نور لاړ شه اشمته، په مخه دې ښه اشمته، دا ملت نور پرېږده اشمته. بس شینواري سپیکس نه د افغانستان ټیم ته مې وکته او بیا مې شایدي ته وکته،
تا خو ګوره زه تاسو ته یو کال راسم چې لرې کوي دا که میچونه هم ګټي لرې کوي خو چاته یې د سټوډنټانو خپل نظام هم همداسې دی چې ما ورته زه خو افغانستان ته هم تللی وم چې ومه کته ډېر تکړه تکړه خلک کې شته یې وطن پاله خلک پکې شته مګر مشر د هغوی همداسې لکه حشمت الله شاهدي وایي شپې زمونږ خو بیا هم ښه دی ښکاره دی له ښکاري راښکاري په ګراونډ کې زه یم چې دا هم غیب وایي بس دا هم غیب کوي د دې ټیم نه یې بیخي غیب کوي مړه خدای ته وګورئ ګونګیانو چکریانو پوه شو دغه حشمت الله شهیدي نه مخلاص کوي دا خو په شرم نه شرمیږي کینې هغه انګریز کې غیرت شته دی جاش بټلر کې او دا د کې هېڅ غیرت نشته دی پوه شوې چې استعفا ورکړي ټول قوم د کرکټ یو هم داسې مینوال نشته چې حشمت الله شهیدي د پاتې شي که چاته فیک اکاونټ هغه بېله خبره خو لرې کوي نور مه کوه حشمته نورې پرېږده حشمته خدای ته وګوره حشمته Makawa!